دا کم خلک چې په غمونو او مشکلاتو او پریشانو کې راګیر دي او یا په قرضونو عدالتونو لانجو کنجو کې راګیر دي او د حل لار ورته نه ده معلومه، د دې دپاره په حدیث کې یو بهترینه وظیفه راغلې ده او یو بهترینه دعا راغلې ده. هغه دعا چې دا مؤمن بنده سهار او ماښام وایي، الله پاک به د دې قرضونو نه، د دې مشکلاتو نه، د دې پریشانو نه، د دې مصیبتونو غنمونو او کړاوونو نه الله پاک مکمل نجات دله ورکوي او خلاصې به الله دله ورکوي. او دا صحیح حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل جومات ته داخل شو. جومات ته داخل شو نو په جومات کې یو صحابي ناست دی، ابو امامه الباهلي رضی الله عنه، انصاري صحابي دی. او دا داسې وخت و چې د مانځه ټیم نه و، د مانځه نه علاوه یو بل ټیم و چې نبي وسلم جومات ته داخل شو او دا صحابي په جومات په یو کونج کې ناست دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته آواز وکړو، وایي ما لک یا ابا امامه، ابا امامه دا څه د معنی شوي دي؟ مالی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاه، ته دې جومات ته داسې بې ټیمه ولې راغلی دلته جومات کې ناست دی؟ نو هغه وایي یا رسول الله حموم لزمتني وديون، یا رسول الله غمون راګیر کړی ما، قرضونو پریشانو راګیر کړی ما. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، وایي الا اعلمک کلاما، تا ته زه یو داسې کلام نه ښیم چې کله هغه ته سهار او ماښام وې نو اصحب الله حمک وقضا عنک دینک، الله به دا ستا غمونه هم ختم کړي او ستا دا قرض به هم الله ختم کړي. نو هغه صحابي وایي یا رسول الله راته ویښې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سهار او ماښام دا دعا وایه چې اللهم انی اعوذ بک من الحم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. دا دعا سهار او ماښام وایه. نو دا صحابي فرمایي ما دغه کار شروع کړو، سهار او ماښام مې دا دعا ویله، نو الله پاک الله رب العالمین هغه زما ټول غمونه هم ختم کړه او زما ټولې پریشانۍ م الله پاک ختمې کړلې او زما هغه ټول قرضونه م الله پاک زما نه ادا کړه. نو سهار او ماښام دغه دعا ویل دې صحابي ته نبي وسلم ښودلې وه او دغه دعا سره الله پاک دا چې کله موږ معمول جوړ کړو، الله پاک زموږ قرضونه او زموږ مشکلات او کړاوونه او غمونه او پریشانۍ ټول